د پیښور شاه عالم سیمې علي خان چې نږدې ورځو کې د لور واده د داج اخیستو یو دکان ته راغلی ډیوه ته وایي تیر کال مې د مشر لور واده له فریج واشنګ مشین ګیزر پکې او داسې نور د الکترونیک سامان د 1,40,000 روپو اخیستی اوس هم د هغې سامان بیه 2,20,000 روپۍ جوړیږي وایي مخکې چې مې څومره کالی جوړ کړی اوس د هغې توان نه لرم هغې تم درې تولې جوړ کړي او دې بچی لپاره هم درې تولې ځکه چې یو شان غواړي هغه اوس د هغې باندې جوړېږي نو اوس په هغه په 1.5 تولې جوړېږي او یا به آرټیفیشل جوړي یا به رول ګولډ څه به اخوا دېخوا به کې نو هغه به جوړې خو په دې مهنګایي کې ځکه چې زره پیسې کمې دي او خرچې پې زیاتې شوي دي وایي مدن مې لږ دی نو ځکه مجبور یم چې مشرې لور له مې داج کې کم څیزونه ورکړي کشرې لور له به هغې کې کمی کوم خو پیسې به پې د هغې نه زیاتې لګي بل پلو ته د کالو پترول لوی بازار اندرشیر کې یو زرګر بختیار غفران وایي دا مهال د یوې تولې سرو بیه 1,01,000 روپو ته رسېدلې ده وایي ودونو کې کمی نه دی راغلی خو خلک د اصلي سرو زرو کالو جوړولو په ځای مصنوعي کالي واده له جوړوي موږ اول کووډ ډېر زیات خراب و بازارونه کووډ د راسه ډېر زیات خراب و او هغې نه پس چې کوم دي نو بیا د ډالر ریټ دونه های لاړلو که نه چې عام خلک ډېر زیات خراب کړل مخکې چې به چې چا 10 تولې اخیسته اوس هغه 2 تولې اخلي چا چې به 1 توله اخیسته هغه تقریبا 2-3 ماسې اخلي نو بازار حالت ډېر زیات خراب شوي دي او ودونه حالان که نه څه به زیات دي خو اکثر خلک کوشش آرټیفیشل طرف ته کوي او زیات نه زیات توله نیمه کمونه واخلي دا رانه اخلي دغه صدر بازار کې د مصنوعي سرو زرو یا رولډ ګولډ یو سوداګر وسیم سلیمان وایي مصنوعي د سرو زرو کالي اصلي ته نشي رسېدی خو د سرو بیو کې د اضافې په وجه اوس بازار کې د رولډ ګولډ کالو کاروبار کې اضافه شوې ده دا چې آرټیفیشل دی دا اوس نن سبا تقریبا 3-4 سالو شو دې ته خلک ولې زیات راغلي دي سونه اوس زیاته شوې ده دا سونه ارزانه وه د دې ضرورت هیڅ هم نه دا سونه زیاته شو د دې دوکانه رو انکریز کېږي زیاتېږي سونې ته خو نشته د هغې زیات دي د هر سبا څوک چې واده کوي سونه به پیله علي زیاتې هر چاته معلومه وي چې د سرو کالي بیا خرڅېدی شي خو رولډ ګولډ نشي خرڅېدی خو وایي دی له چې کم ګاهک راځي نو هغوی 4-5 کاله وړاندې یو عام واده په 15 لکه روپۍ کړی وي اوس هم هغه شان واده په 10 لکه روپۍ هم نه کیږي نو ځکه هره کورنۍ هڅه کوي چې په څه ناسه طریقه خپلې خرچې را کمې کړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه پیښور